امونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. میرات شینواری یم. په آی سی ټي باندې موږ او تاسې درسونه شروع کړي یو. په هغې کې 9 درسونه موږ او تاسې ریکارډ کړي یو. نننی زموږ ستاسې 10م درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسې په یوه نوې موضوع باندې انشاءالله کار وکړو. که څه هم د آی سی ټي درسونه یو څه وخت یې ونیو، ما یو څه درسونه ریکارډ کړي وو. د هغې وروسته ډېر وخت وروسته نننی 10م درس دی، یعنې ډېر وخت وروسته دغه ویډیو زه تاسې ته ریکارډ کوم. په دې ویډیو کې موږ او تاسې په یو نوي موضوع باندې خبرې وکړو او هغه د آی سی ټي ماډل کې پاور آف 3 باندې به موږ او تاسې خبرې وکړو چې پاور آف 3 په مارکیټ کې موږ او تاسې سره څه ډول کار کوي او له دې څخه موږ او تاسې څنګه کولی شو په خپل ټریډینګ کې له دې څخه ګټه واخلو او استفاده ترې وکړو. نو هغه ملګري چې تر اوسه یې دغه ویډیوګانې نه دي کتلي، نو تاسې کوشش وکړئ وروستۍ ویډیوګانې وګورئ تر څو د دې کورس په ټول مطلب باندې تاسې پوه شئ او هغه موضوعات تر څو ستاسې په ذهن کې ښه ونښلي. نو هغه وروستي درسونه ټول تاسې وګورئ، د آی سی ټي او همدارنګه د اس ام سي کوم درسونه چې ما ریکارډ کړي دي هم تاسې درسره وګورئ. راځو نن موږ او تاسې خبره وکړو په پاور آف 3 باندې، په ماډل باندې، او چې د دې څخه موږ او تاسې کار څنګه اخیستلی شو. بل هغه ملګري چې تر اوسه زما په چینل کې نه وي، مهرباني وکړئ میرات شینواری یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه زما ټلګرام چینل ته هم راشئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به د هغې لینک یا تاسې زما چینل اباوټ برخې ته لاړ شئ. هلته هم تاسې د ټلګرام لینک پیدا کولی شئ. ټلګرام ته راشئ ځکه زه په ټلګرام کې هر وخت اپډیټ معلومات له تاسې سره شیر کوم. په یوټیوب کې ویډیوګانې بیا ځینې وخت راځي، ځینې وخت ډېر وخت نیسي. نو انشاءالله په راتلونکي ټولو موضوعاتو باندې به انشاءالله کار کوو او مخته به ځو. دغه پاور آف 3 موږ او تاسې سره په مارکیټ کې په کوم شکل جوړیږي، له دې څخه موږ او تاسې ګټه څنګه اخیستلی شو. لومړی به موږ او تاسې راشو، همدلته به خبرې پرې وکړو. بعد له هغې به بیا تاسې ته چارټ کې وښیم. دې باندې تاسې خپل په ډیمو کې یا هم تاسې همداسې پریکټس په دې باندې وکړئ چې کله تاسې په دې باندې ښه باوري شئ بیا تاسې کوشش وکړئ په ریل مارکیټ کې دا اپلای کړئ. تاسې وګورئ چې آیا تاسې ته دغه ماډل نتیجه درکوي که نه یې درکوي. صحیح ده، یعنې رزلټ یې تاسې بیا په خپله باندې وګورئ. راځو نن موږ او تاسې خبرې کړو په پاور آف 3 باندې، یا دې ته تاسې PO3 هم لیکلی شئ یا PO3 هم تاسې لیکلی شئ، خو موږ او تاسې خبره کړو نن په پاور آف 3 باندې. ګورئ موږ او تاسې سره تیر درس یا په 9م درس کې موږ او تاسې په یو موضوع باندې خبرې کړې وې چې په هغې کې ما تشریح کړي وو تاسې ته کنسولیډیشن، ایکسپینشن، ریټریسمنټ او ریورسل. راځو همدې ته ورته موږ او تاسې دا ماډل چې دی همدې ته ورته جوړیږي او زه به راشم او دا به تاسې ته وښیم. تر ټولو لومړی موږ او تاسې سره مارکیټ یو رینج حالات کې قرار لري. یو رینج موږ سره په مارکیټ کې څه کېږي، یو رینج موږ او تاسې سره په مارکیټ کې جوړیږي چې دغه رینج ته په هغې 9م درس کې موږ او تاسې کوم نوم اخیسته. دغه رینج ته موږ او تاسې ویل دا موږ او تاسې سره دی کنسولیډیشن. صحیح شو، دا موږ او تاسې سره کنسولیډیشن یا رینج، یعنې په مارکیټ کې موږ او تاسې سره یو رینج جوړیږي چې دې رینج ته موږ او تاسې ویل کنسولیډیشن. نو دلته موږ او تاسې دې ته ویلی شو اکومولیشن هم تاسې ورته ویلی شئ او کنسولیډیشن هم تاسې دې ته ویلی شئ. زه به دې ته ولیکم اکومولیشن، صحیح ده، تر څو بیا تاسې له دې سره مشکل سره مخ نه شئ. ګورئ په مارکیټ کې موږ او تاسې سره دغه ډول یو رینج جوړیږي. صحیح ده چې په دې رینج ته موږ او تاسې په تېره ویډیو کې وویل موږ او تاسې سره دا یو کنسولیډیشن دی، خو دلته موږ او تاسې دې ته اکومولیشن هم ویلی شو. یعنې کله چې موږ او تاسې سره یو رینج جوړ شي، له رینج وروسته مارکیټ څه چالو کا، له رینج وروسته مارکیټ یا ډاون راشي یا اپ لاړ شي. صحیح ده، یا ډاون لاړ شي یا اپ. دغه ډاون حرکت یا اپ حرکت په مارکیټ څه ته کا، مارکیټ په یو پی ډي آر ایس ته دا حرکت کا چې هر کله مارکیټ پی ډي آر ای ته حرکت وکړه نو مارکیټ په دغه ځای کې په دې شکل باندې موږ او تاسې سره څه کا، په دې شکل باندې موږ او تاسې سره مارکیټ حرکت کا او دغسې یو شکل موږ او تاسې سره څه کېږي، مارکیټ جوړي. چې کله مارکیټ کې موږ او تاسې سره یو دغه ډول یو رینج جوړ شوی، له رینج وروسته موږ او تاسې په تېر درس کې ویل چې له رینج وروسته چې کله مارکیټ کنسولیډیشن وکړه، له دې وروسته ایکسپینشن کا. خو دلته موږ او تاسې په پاور آف 3 ماډل کې موږ او تاسې سره دغسې یو شکل جوړیږي چې اول موږ تاسې سره مارکیټ څه کېږي، یو رینج وي چې دغه رینج ته موږ او تاسې وایو مارکیټ اکومولیشن. صحیح ده، چې دې رینج ته موږ او تاسې څه وایو، دې رینج ته موږ او تاسې وایو اکومولیشن. یعنې مارکیټ په یو رینج کې دې ته تاسې کنسولیډیشن هم ویلی شئ او اکومولیشن هم ورته ویلی شئ. صحیح ده، بیا هر کله چې دغه رینج وروسته مارکیټ یو سایډ حرکت کا، یعنې یو طرف ته حرکت کوي، یا اپ حرکت کوي یا ډاون حرکت کا. خو دغه ډاون حرکت یا اپ حرکت په مارکیټ څه ته کا، یو پی ډي آر ای ته به کا. پی ډي آر ای نه مطلب دا دی چې یا به مارکیټ د حرکت چې کړی دی یا به اف ای جي ته کا یا به ارډر بلاک ته کا. صحیح ده، د حرکت چې مارکیټ کړی دلته به یا اف ای جي شتون لري یا به هم ارډر بلاک موږ او تاسې سره شتون لري. یعنې مارکیټ په یو پی ډي آر ای ته دلته حرکت کوي. ګورئ موږ او تاسې په تېر درس کې په پی ډي آر ایس باندې خبرې کړې چې پی ډي آر ایس موږ او تاسې سره پی ډي آر ای څه شی دی. صحیح شو، نو مارکیټ چې دغه دویم حرکت که چې دې حرکت یې موږ او تاسې وایو منیپولیشن. صحیح شو، دغه دوهم حرکت چې کوم مارکیټ کړی دا وینې،
دغه اف ای جي ته چې کوم حرکت شوی دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې منیپولیشن. مارکیټ څه وکړل؟ مارکیټ منیپولیشن وکړه. یا به منیپولیشن اپ کا یا به مارکیټ ډاون چې کا منیپولیشن کا. او دغه منیپولیشن باید موږ تاسې سره څه ته وشي؟ دغه منیپولیشن باید موږ تاسې یو پی ډي آر ای ته وشي. پی ډي آر ای مطلب څه؟ یا ارډر بلاک ته وشي یا اف ای جي ته مارکیټ څه وکړه؟ مارکیټ ټایپ وکړه. له دې بعد په کوچني ټایم فریم کې مارکیټ څه چل کا؟ مارکیټ په کوچني ټایم فریم کې موږ تاسو سره یو سټرکچر شپ راکا یا ام اس اس موږ تاسو سره راکا. چې کله مارکیټ کې موږ تاسو سره اکومولیشن جوړ شي، له اکومولیشن وروسته منیپولیشن مارکیټ وکړي، یو طرف ته حرکت وکړه او دا حرکت یا اف ای جي ته شوی یا ارډر بلاک ته شوی، یعنی هرې پی ډي آر ای ته چې دا حرکت شوی نو دلته به موږ تاسو سره مارکیټ په دغه اف ای جي یا ارډر بلاک کې څه کا؟ په دغه اف ای جي ارډر بلاک نه به مارکیټ شي کېږي، سپورټ کېږي یا په دې کې به موږ تاسو ته ټایپ کا. چې هر کله مارکیټ ټایپ وکړه کوچني ټایم فریم کې به موږ تاسو ته دلته مارکیټ سټرکچر شپ یا به ام اس اس کا یا به چینج اف کریکټر. ګوره څوک ورته ام اس اس وایي، څوک ورته چینج اف کریکټر وایي. مارکیټ په دې ځای کې موږ تاسو سره یا چینج کا یا ام اس اس پکا. چې هر کله مارکیټ ام اس اس یا چینج وکړه په دغه مسیر کې مارکیټ حتما موږ تاسو لپاره اف ای جي یا ارډر بلاک پریښي، مارکیټ راځي همدې ځای ته. چې کله همدې ځای ته مارکیټ راشي له همدې ځای څخه مارکیټ سپورټ کېږي او ستا ټارګیټ به دغه اکومولیشن هی یا بره کومه لیکویډیټي چې تاسو سره پرته وي دا به ستا ټارګیټ وي. صحیح ده؟ نو په دغه شکل باندې موږ تاسو سره کار کوو. ګورئ یو ځل بیا غواړم له تاسو سره تشریح کړم تر څو تاسو په دې باندې په ښه شکل باندې پوه شئ، تر څو بیا په پاور اف 3 ماډل کې له تاسو سره مشکل نه. ګورئ په مارکیټ کې موږ تاسو سره دغه ډول یو شکل جوړیږي، یعنی مارکیټ دغسې یو جوړښت اخلي، یو دغسې شکل ځان ته جوړي. مارکیټ راځي لومړی رینج کېږي یا دغه رینج دی. ګوره په سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې حرکتونه کا چې دې حرکت ته موږ تاسو په تیر درس کې کنسولیډیشن وکړو، دلته موږ تاسو اکومولیشن هم ورته ویلی شو او همدارنګه موږ تاسو ته کنسولیډیشن هم ورته ویلی شو. بیا په تیر درس کې چې دغه ډاون دپاره کوم حرکت چې دې ته موږ تاسو ویل مارکیټ ایکسپینشن وکړو، خو دا حرکت چې موږ تاسو سره وشي دې ته موږ تاسو ویو منیپولیشن. مارکیټ منیپولیشن وکړي، یا به ډاون کا یا به اف کا. او مهم دا دی چې منیپولیشن څه ته وشي؟ یو پی ډي آر ای ته وشي یا اف ای جي ته وشي یا ارډر بلاک ته وشي یا هر پی ډي آر ای چې موږ تاسو سره شتون لري. په پی ډي آر ای باندې موږ تاسو خبرې کړې وې، مارکیټ هغې ته څه وکړه؟ ټایپ وکړه او هغې ته منیپولیشن وکړه. له هغې وروسته موږ تاسو په کوچني ټایم فریم کې څه ګورو؟ سټرکچر شپ ګورو او راځو دې سره په همدې ځای باندې انټر کیږو. ګورئ اکثره خلک چې کله مارکیټ کې اکومولیشن جوړ شي او مارکیټ منیپولیشن وکړه، بیا دوی په دغه ځای کې دوی وایي چې مارکیټ نور څه شو؟ مارکیټ نور سیل شو. نو په دې ځای کې اف ای جي باندې دوی کوشش کوي چې سیل پوزیشن ونیسي، خو هغه مارکیټ راشي او د دې خلکو خلاف مارکیټ څه وکړه؟ د دې خلکو خلاف مارکیټ حرکت وکړه. صحیح ده؟ نو په دغه شکل باندې نو دغه موږ تاسو لپاره اکومولیشن شو او دا زموږ تاسو لپاره منیپولیشن شو. یعنی دا حرکت چې دلته پی ډي آر ای ته شو دا منیپولیشن شو. او له منیپولیشن وروسته مارکیټ موږ تاسو سره کوم حرکت کا؟ ډیسټریبیوشن. صحیح شو؟ چې دې حرکت ته موږ تاسو وایو چې دا پورته لوړ حرکت کوم شوی دی دې ته موږ تاسو وایو ډیسټریبیوشن. صحیح شو؟ په دې باندې تاسو پوه شئ. ګورئ راځم بیا تاسو ته ښیم تر څو تاسو پوه شئ. مارکیټ په یو رینج کې موږ تاسو سره څه کېږي؟ یو رینج مارکیټ جوړیږي. صحیح شو؟ په دغه شکل باندې مارکیټ رینج جوړي چې دغه رینج ته موږ تاسو وایو اکومولیشن. صحیح شو؟ بیا هر کله چې مارکیټ یا اپ حرکت وکړي یا ډاون حرکت وکړي، دې حرکت ته موږ تاسو وایو منیپولیشن. صحیح شو؟ کله مارکیټ منیپولیشن به یو پی ډي آر ای ته شي یا به اف ای جي یا به ارډر بلاک یا به لیکویډیټي پرته یا به د غټ ټایم فریم یا ارډر بلاک اف ای جي، خو دغه منیپولیشن به یو پی ډي آر ای ته له تا سره شي. مارکیټ راشي دلته په کوچني ټایم فریم کې سټرکچر شپ تاته درکړي، ام اس اس درکړه او مارکیټ بیرته لاړ شي او دغه ځای شي کا دغه ځای ټارګیټ کې یا مارکیټ پورته حرکت وکړه چې دغه لوړ حرکت ته موږ تاسو بیا څه وایو؟ ډیسټریبیوشن وایو. صحیح ده؟ په دغه شکل باندې موږ تاسو سره پاور اف 3 ماډل یا شکل څه کېږي؟ جوړیږي. ګورئ دا موږ تاسو مطلب د بای پوزیشن دپاره یو سیټ اپ جوړیږي، هم سیل دپاره هم موږ تاسو سره په همدې شکل جوړېدای شي. ګوره مارکیټ په همدې شکل باندې څه کا؟ په همدې شکل باندې موږ تاسو سره حرکتونه کوي د دې سرچپه حرکت. صحیح شو؟ لکه څنګه چې مطلب دا جوړ شو د دې سرچپه موږ تاسو مارکیټ اپ ځي، ټیک شو؟ مارکیټ اپ لاړ، دلته لږ مارکیټ ډاون راځي، اکثره خلک په دې ځای بای پوزیشنونه نیسي، مارکیټ راشي دې ځای ته او مارکیټ لاړ شي خپل مسیر ته څه وکړه؟ ادامه ورکړه. په دغه شکل باندې مارکیټ اکومولیشن، منیپولیشن، ډیسټریبیوشن. صحیح ده؟ په دغه شکل موږ تاسو سره جوړیږي. ګوره اوس په پاور اپ 3 کې څو شیان مهم شو چې موږ تاسو باید هغې ته توجه وکړو. نومړی دا چې مارکیټ په یو رینج جوړي، له رینج وروسته به مارکیټ یو سایډ یو طرف ته به حرکت کا چې دغه یو طرف حرکت ته موږ تاسو منیپولیشن، خو دغه دوهم حرکت چې کوم کېږي دا به پی ډي آر ای ته شي
پی ډي آر آی موږ تاسې په تیر درس کې تشریح کړی اف ای جي ارډر بلاک یا بریکر بلاک یا هر بلاک چې موږ تاسې سره پی ډي آر آی کې شتون لري دې ته موږ تاسې چې کله دا یو پی ډي آر آی ته وشي او مارکیټ په هغې کې ټایپ وخوري نو دې ته موږ تاسې منیپولیشن له منیپولیشن وروسته مارکیټ دلته موږ تاسې یو سټرکچر شپ ګورو له سټرکچر شپ وروسته مارکیټ سره موږ تاسې انټر کېږو چې دغه پورته حرکت موږ تاسې سره کوم حرکت دی ډسټریبیوشن دی د مارکیټ صحیح ده همداسې ما ستاسې دپاره موږ تاسې پاور آف 3 هم د سیل پوزیشن دپاره نیولی شو هم د بای پوزیشن دپاره نیولی شو چې دغه لاندې مثالونه مې هم تاسې ته درکړو اوس به راشو او په مارکیټ کې به دا تاسې ته وښیم مارکیټ په دې ځای کې موږ تاسې سره رینج دی صحیح ده دلته مارکیټ موږ تاسې سره څه ډول دی یو رینج دی چې هر کله مارکیټ یو رینج کې او دغه رینج موږ تاسې داسې ځان ته مارک کوو صحیح شو چې دا رینج هم په دغه شکل ځان ته مارک کړو نو دې ته موږ تاسې وایو هم رینج تاسې ورته ویلی شئ هم تاسې دې ته کنسولیډیشن ویلی شئ خو په پاور آف 3 کې موږ تاسې دې ته وایو اکومولیشن مارکیټ موږ تاسې سره یو دغه ډول شپ جوړېږي هر کله چې مارکیټ یو سایډ حرکت وکړه صحیح شو یا ډاون حرکت وکړه یا اپ حرکت وکړه دلته مارکیټ ډاون حرکت وکړه صحیح شو دغه ډاون حرکت مارکیټ څه ته وکړ دلته ګوره زموږ ستاسې دپاره څه شتون لري دلته زموږ ستاسې دپاره یو ارډر بلاک شتون لري صحیح ده چې مارکیټ دغه ارډر بلاک ته څه وکړه مارکیټ دغه ارډر بلاک ته ټایپ وکړه له دغه ارډر بلاک ته چې کله مارکیټ ټایپ وکړه دا زموږ ستاسې دپاره اکومولیشن دا حرکت چې شوی دی دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې منیپولیشن وایو له منیپولیشن وروسته مارکیټ په دې ځای کې څه کړي دي په دې ځای کې مارکیټ موږ تاسې سره مطلب دې ځای کې مارکیټ ته ریسپیکټ ورکړی موږ تاسې وایو چې مارکیټ دغه ارډر بلاک ته ارزښت ورکړی تر څو قیمت دلته چی شي سپورټ شي صحیح شو قیمت راغلی په دې ارډر بلاک سپورټ شوی مارکیټ پورته تللی اوس تاسې لاړ شئ 1 منټ ته په 1 منټ کې به تاسې ته په همدې ځای کې مارکیټ شی درکړي سټرکچر شپ یې درکړي زه به راشم او دا به تاسې ته په 1 منټ کې وښیم تر څو تاسې په دې موضوع باندې پوه تاسې وګورئ دا زموږ ستاسې هماغه 15 منټه کې چې موږ تاسې کړو دا زموږ ستاسې لپاره یو رینج دی په مارکیټ کې صحیح ده جوړ شوی دی او دا د 15 منټه موږ ستاسې لپاره چې یو ارډر بلاک و اوس ګورئ دلته تاسې وګورئ په دې ځای کې زموږ ستاسې لپاره مارکیټ موږ تاسې لپاره یو شی کړی دی یو سټرکچر شپ یې راکړی دی صحیح شو یا مارکیټ زموږ ستاسې لپاره ام اس اس کړی دی صحیح ده ګورئ یو خبره تاسې یاد لرئ چې کله تاسې سره یو سیټ اپ جوړېده تاسې ټریډ کوئ ګوره مارکیټ مجبور نه دی چې هر وخت په دې کې یو دغسې سیټ اپ جوړ شي که چیرته ستاسې په اصولو برابر یو دغه ډول سیټ اپ تاسې لپاره جوړېده ټریډ یې کړئ که نه جوړېده مه ټریډ کوئ ضرورت نشته چې تاسې د مارکیټ کې هره ورځ ټریډینګ وکړئ هر ورځ تاسې ټریډ ونیسئ په هفته کې یو 2 پوزیشن یې ونیسه خو په دلایلو برابر یې ونیسه ستا په تحلیل چې کله تا ته برابر وي هغه پوزیشن ونیسه داسې مه کوئ چې اوس ته په زوره باندې پوزیشن په مارکیټ کې نیسي په زوره باندې یو چارت جوړی په زوره باندې چې کله په دغو مسایلو برابر یو چارت تاته جوړېده بیا راځه او په مارکیټ کې ورسره انټري کړه که سټاپ لاس کېده هیڅ اکاونټ سټاپ لاس باندې اکاونټ هیڅکله نه خرابېږي نو که چېرته ستا دپاره 2-3 سیټ اپونه جوړ شو په 2-3 سیټ اپو کې ستا یو هم سټاپ لاس شي او 2 د ام ټي پي شي نو هغه 2 پوزیشنونه ستا د سټاپ لاس 20 برابره تاته پرافټ درکولی شي صحیح ده خو که چېرته تاسې دغه اصول په ځان باندې عملي کړئ چې کله سیټ اپ جوړېده ټریډ کوم چې نه جوړېده نه ټریډ کوم صحیح شو مارکیټ راغی ام اس اس یې وکړه سټرکچر شپ یې وکړه مارکیټ راغی په دغه اف ای جي باندې ستا دپاره څه شو په دغه اف ای جي باندې ستا دپاره سپورټ شو او ستا دا ځای ټارګېټ او بره نوره کومه لیکویډیټي چې هغه هم ته کولی شې ټارګېټ کې په ډېر اسانۍ سره صحیح ده نو په دغه شکل باندې زموږ ستاسې لپاره پاور آف 3 ماډل چې کېږي پاور آف 3 ماډل جوړوي